د پبجي والا خو تباہ او برباد دي د پبجي والا دي که تباهي والا دي تباہ او برباد دي سره د دې چې څومره سخت بیانونه په اخبار کې بیان رال چې د پبجي گیم والا د اسلام نه خارج دی اخبار کې که نه منئ د جامع بنوري ټاون کراچۍ والا د علماو کلیپونه چې ګوره د پبجي گیم والا سخت ګناهګار دی که هغه شرایط پکې وي چې کوم هغه بیت الله شریف دی او بت دی او ډزې دي نو دا خو کافر دی دا سره د هغې باوجود هم په دې محله کې داسې شته چې ټوله شپه پبجي گیمونه کوي نو ته څه وایې چې په رمضان کې به ما برکتونه وریږي د الله قهر به د باندې وریږي چې د رمضان ته احترام ونه کوي او ته پبجي کې او یا دغه نور گیمونه کوي د پبجي نه به بالکل توبه وي که نه توبه پبجي به نه ګورو صحیح د قرآن شته د الله کلام شته جمعات شته یو دغه پیغام تاسو ته چې د روجې به احترام کو د رمضان دغه یو پیغام تاسو ته در کوم چې د ګناه نه الله پاک د حلالو نه بند کړي د حلال روټۍ نه بند کړي د حلال اوبو نه بند کړي او د حلال صحبت او جما نه بند کړي نو چې حرام کاری د هغې به څه حیثیت نو حرامونه خو بیخي ځان ساتو خاص کر موبایل باندې خلک خپله روژه لنډوي او موبایل کې څه بیا په ډرامه باندې ورتغل باندې او چېرته مزاحیو باندې په هغه باندې خپله روژه لنډوي نو لکه دا ډېره بدبختي ده د مسلمان د شان سره دا مناسبه نه دي نو د موبایل نه به بالکل پرهیز کوو که خامخا استعمالوي قرآنونه پکې شته حدیث پکې شته بیانونه پکې که نه شته پکې نه به یې پکې شته پکې بهترین مسایل شته هغه مسایل به منګه په دې روژه کې هغه اورو ګورو به خوښه مو ده بل دغه شانه دا کوم لډو چکه وغیره یا ګیمونه کېږي